د بلخ ولایت مقام د مرستیال والي په مشرۍ د دغه ولایت له فرهنګیانو او مخورو شخصیتونو سره د کلتوري او ټولنیزو اړیکو د پراختیا په موخه غونډه د یو شمېر ځایي مسؤلینو او استادانو په شتون کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د بلخ ولایت مرستیال د ټولنې په پوهاوي کې د لیکوالانو او فرهنګیانو د مسؤلیت په اړه خبرې وکړې او دوی یې د هیوادوالو د فکر جوړونکي وبلل. مرستیال والي دغه راز د عصري علومو د رول په اړه د خبرو پر دوام ټینګار وکړ چې د معاصرو علومو زده کړه د دیني علم ترڅنګ په انساني ټولنه کې یوه جدي اړتیا ده او د اسلام د مبارک دین له شرعي اصولو سره سم باید په هره برخه کې زده کړه وشي. ما شما کوشش بکنیم که در علوم دینی و علوم عصری، علوم های تکنولوژی و نهایت کوشش بکنیم که ما شما باید در دنیای در کفر دنیا ایرا ما رقابت کرده بتوانیم. ولیکن همه امید مردم و ملت، همه امید شما زمین واقعا زمین فانتون است. منشه تماما علم طب، علم اقتصادی، علم فرهنگی، علم دانش، بخش زراعت و هر چیزی که باشه از زمین منشهش که زمین فانتون است. چی فانتون دولتی باشه، چی فانتون و غیر دولتی فانتون خصوصی باشه. دغه راز د بلخ پوهنتون رئیس او د یاد بنسټ مرستیال د دغه پوهنتون لاسته راوړنو ته په اشارې ټینګار وکړ چې د علم په برخه کې له ګاونډیو هیوادونو سره د سیالۍ په موخه باید د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ترمنځ همغږي زیاته شي. در بین پوهنتون‌های مکاتب‌های مدارس‌ها هماهنگ داشته باشد. در بین مدارس‌ها عقیده و دروس نصاب درسی باید در مذهب حنفی باشد. در عقاید ابو منصور ماتوریدی باشد. در مکاتب چه نظامی که از مقام بالا تعیین شد باید همه او را انتخاب کنند. در پوهنتون اصولی و قوانین درس نصابی داشته باشه که هم منافع ملت، هم منافع استاد و هم مطابق نظام شرع الهی باشه. این هماهنگ هست. خوب است که همه اقشار جامعه، اقشار فرهنگی جامعه با هم در هر ماه حداقل در چند مدتی با هم نزدیک شوند، از هم بپرسند، از هم بشنوند، با هم بگویند و تا ما بتانیم با برداشتن این فاصله ها و درس های بی‌معرفتی و عدم شناخت ما بتانیم کارهای خیلی خوبی را با اشتراک هم با هماهنگی هم داشته باشیم. ورته مهال د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس د هیواد د لرغونو ځایونو د ساتنې او پالنې په اړه د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان د لوستلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې لیکوالان دې له خپل قلم څخه په ګټې اخیستنې ټولنې ته د اسلامي امارت ښکاره او پټ اړخونه روښانه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف دی د هیواد د لرغونو تاریخي او فرهنګي ساحو څخه او اثارو څخه ساتنه او مراقبت وکړي او د لزوم په صورت کې د هغو د ترمیمولو اقدام وکړي. دویمه ماده د اطلاعات او فرهنګ وزارت موظف دی د قانون مسوده د لرغونو تاریخي او فرهنګي ساحو او اثارو د ساتنې په منظور تصویب او تخریج کړي. د ترتیبولو لپاره د عدلیې وزارت ته دغه فرمانونه ولېږي. درېیمه ماده دغه فرمان د توشیح له نیټې څخه نافذ او په رسمي جریده کې د خپور شي. د بلخ ملي راډیو ټلویزیون امیر د دغې غونډې د پایلو په بیانولو سره د پوهنتون د درسونو د کیفیت په ښه والي او د محصلینو د صورت او سیرت په اصلاح ټینګار وکړ. اخلاق اسلامی عبارت از فرامین امیر المؤمنین که مطابق فرمان خدا و رسول می باشد که نماز جماعت برپا شود. باید صورت و سیرت ما مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد که ریش گذاشته شود. کالای ما مطابق سنت باشد، عنعنات و عرف افغانی باشد و سایر طرق و سلوک ما مطابق سلوک پیامبر و یاران پیامبر باشه و این اخلاق اسلامی است.
همداراز په دغه غونډه کې د بلخ ولایت مقام استازي او د یو شمېر خصوصي او دولتي پوهنتونونو مسؤلینو هم د یادې موضوع په اړوند مرستیال والي ته خپل لیدلوري وړاندې کړل. باید وویل شي چې په تېرو شپږو میاشتو کې دا دویم ځل دی چې د بلخ ولایت مقام مرستیال د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له مسؤلینو او استادانو سره لیده کاته ترسره کوي.